السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به جوړ او په خیر سره به یاست. ګرانو ملګرو، له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه به ډېر زیات خوندوره او مهمه ویډیو کې له تاسو راغلی یم. ملګرو، نن مې د وټساپ لپاره یو ډېر خوندور سیټینګ تاسو ته راوړی دی. هغه دا چې موږ څنګه کولی چې په خپل وټساپ کې آنلاین یو، موږ خلکو ته افلاین ځان ښکاره کړو. یعنې چې موږ خپل وټساپ فعال یعنې آنلاین موږ وټساپ کې او موږ به چاته نه ښکارو، موږ به افلاین خلکو ته ښکارو. نو دا ډېر مهم سیټینګ دی ملګرو. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ د یوټیوب چینل تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان راځي په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره زموږ ویډیو هر وخت تاسو ته په وخت سره دررسېږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښه شوه نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. د هغه لپاره ملګرو تاسو خپل وټساپ ایپ ته راغئ. کله دلته وټساپ ته ملګرو راغئ، تاسو په دا درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته په سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. بیا ملګرو دلته په اکاونټس باندې کلیک وکړئ. دلته بیا پریوایسي باندې کلیک وکړئ. پریوایسي ملګرو درته ښکاري، تاسو سره آپشن دی. کله په دغه باندې کلیک وکړو. اوس ملګرو تاسو ته اول آپشن معلومیږي ملګرو. دی ملګرو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. دا اول نو دا د ملګرو اوس دلته ملګرو د اول چې د ایبري ون ملګرو دا معنا ورکوي چې موږ د هر چا ته ښکاره شو چې موږ آنلاین یو ملګرو. او دا دوهم نشان چې د ملګرو مای کنټاکټ ملګرو دا کنټاکټ ملګرو دا معنا ورکوي چې زما فرینډ ته خاص زما سره چې کوم وټساپ کې ملګري دي هغو ته زه معلوم شم چې زه افلاین یم. او دا دریم چې د ملګرو نو باډي ملګرو دا معنا ورکوي چې زه د هیڅ چا ته نه شم معلوم چې زه آنلاین یم. نو تاسو ملګرو هغه لپاره ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ په دغه آپشن باندې. نو تاسو چې اوس ملګرو وټساپ کې هر څومره کار وټساپ کې آنلاین یاست ملګرو، تاسو به خپل ملګرو ته افلاین ښکاروئ. دا ډېر خوندور سیټینګ ملګرو. هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه وي. ویډیو مو که خوښه وي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو ته الله په امان.